نننې بیان دغه ناجیه فرقه چې جهنم نه بخلاصيږي او پاکه فرقه د پدې امت کې داغي پنوم باندې سو خبري کول غواړم. ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ راوی دی او دا حدیث خطیب بغدادی په تاریخ کې نقل کړی دی د حضرت ابو الدرداء پر روایت سره رحمت للعالمین د دې کریمه تفسیر کوي چې یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، ورځ د قیامت داسې ورځ ده چې بعض مخونه به تک سپین شي، تبیض وجوه وتسود وجوه، او بعض مخونه به سخت تور شي په دغه ورځ باندې. دغه سپین مخو او د تور مخو متعلق مفسرین کرام مختلف اقوال راخلی. بعض خوای د سپین مخی امت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او تور مخی چې دی دا به يهوديان او عیسویان. بعض وای چې سپین مخی دا مهاجرین او انصار صحابه د رحمت عالم او تور مخی بنو نذیر او بنی قریظه بوي. بعض معروف تفسیر پدې کې چې د رحمت للعالمین نخبل مروي دي نو هغه دا دی چې دی ای کریمه کې چې یوم تبیض وجوه وتسود وجوه سمخونه بس پین شي او سبا تور شي. نو راجح تفسیر دا دی چې دا زمنګ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خپل امتیان به دوړل شي، یو ډله بس پین مخ شي او یو ډله به تور مخ شي. نو ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله مبارک مونږ ته د دې سپین مخ او د تور مخ تفسیر وکوي. فرمایل چې یوم تبیض وجوه الجماعت والسنه، دا هغه ورځ ده چې پدې کې د اهل السنه او اهل الجماعت، اهل السنه والجماعت مخونه بتک سپین شي، اهل السنه والجماعت مخونه بس سپین شي. وتسود او تور بشي وجوه اهل الاهواء، دا هغه خلق مخونه چې دا غي د خپل هوا تابع دي، د خپل هوا تابع سوکوي، ځان سره یو مسلک جوړ کی، نظر جوړ کی، یره زما دا عقیده ورته صحابه کرام او انبیاء علیهم السلام رست امت دا 1400 کال یو کتاب کې ذکر نوي د جوړ کړي عقیده وی. بیا را پاسېږي دی عقیده د پارا قران کریم حدیثو کې دلایل ګوري، به کم آیت چې د عقیده سره مخالف وي نو هغه عقیده کې خبرې کوي، تعویل کوي، آیت کې تعویل کوي خو عقیده نه خوځي. کم حدیث چې د عقیده رد کوي هغه حدیث کې تعویل کوي خو د خپل عقیده کې ګوتې نه وي، ځکه دا خو د کلکه جوړ کړي چې دا زما مسلک دی. نو دیتا علماء سشي وي اهل الاهوا، دا د دین تابع نه، دا د خپل هوا تابع وي. د یو عقیده او هوا ځان سره یو نفسانیت دی لري، هغه نفسانیت یې ما یو خبره کړې ده، دا خبره کله غلطه کېدې شي. اوس چې څوک راته آیت پیش کوي، حدیث پیش کوي، نو دا جواب وته کوم، تاسې نه کوي چې راځه خو د خپل خبرې نه تیر شه، ستا خبره د قرآن او سنت مقابله کې شوه، خو دا خپله رایه پرېږده او هغه رایه مختاره که چې کوم قرآن او سنت کې ده هغه راواخله که نه، دی د خپل هوا تابع وي. رب کریم فرمایا فرایتا من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. اے محبوب ته پیژنې هغه انسان، هغه لوی بدبخت ته پیژنې، دا هغه کس دی چې هغه خپل معبود خپل هوا ګرځولې ده. زمونږ او ستاسې معبود رب کریم دی،
اچ مونږ ته سوینو عقیده باغی ته جوړو یو سړی د هغه خپل معبود خپل هوا ګرځول ځان سره عقیده جوړه کړی ده اوس چې قران او سنت کې دلایل راځي هغه کې خبرې کوي خو عقیده کې خبرې نه کوي خپل دا څنګه کوي چې د خپل عقیده او تفریق دی او د هغه تابع شي پای کې خبرې سړي یاره ما ته شیخ سے ویلی چې د عقیده سمدا بس دایره ټینګه کړی ده که حدیث دی ورته پیش کا چې ستا په عقیده یاره دا حدیث به ضعیف وي اوس دا امکان شته چې حدیث دی ضعیف خدا امکان د تنشته دی چې د دې شیخ خبره غلطه ده دې کې خبرو ته تیار دی حدیث کې خو د خپل عقیده کې ګوتی والو ته تیار نه دی نو دا په حقیقت کې نه د قران کریم تابع دا نه د حدیث تابع دا نه د دین تابع دا د خپل هوا تابع د دین خپل خواهش ته جوړ کړی افرایت من اتخذ الهه هوا پیجن یا انسان چاغه خپل معبود خپل هوا ګرځولید واضله الله او گمران کړي الله تعالی دلرا علی علم دو معنی لري یو معنا دا علی علمه د الله تعالی چې په ازل کې د دباره کې د شقاوت کما فیصله علمی وا موافق د هغه قضا د فیصله بدبخت او شقی ګرځیدل دویم تفسیر دا دی علی علم دا علا په معنا د معادی اضله الله گمراه کړه الله تعالی دلرا علی علم مع علم سره د علم گمراه دی علم لري او گمراه دی ولی گمراه دی چې د دین تابع نه دی د عقیده د هوا تابع جوړ کړی دی خپل هوا او خواهش نو رحمت عالم فرمای مخونه دا غچا په دې ورځ تک سپینوي چې هغه اهل السنه والجماعه او مخونه د اهل الاهواء چې کوم د خپل هوا تابع دي دا غي مخونه به تکتور وي علما متفق دي په دې چې اهل الاهواء دا د دوا ویډلې دي چې کوم درې جمعې ما پاغي بیانات وکړل دا درې واړه دا دوا ویا جماعت دا ګوري د دین تابع نه دي دوی یو مسلک روان کړي ځان په مستړې کوا چې څومره دلایل ورته توای چې دا مسلک دی غلط هغه پر خودو ته نه دی تیار ستا دا ټولو دلایل تعویل ته تیار بس دی ولار ټینګ کړي هغه مضبوطه کړي نادر شاه مولانا صاحب د پنځپیرانو مثال ورکو کنه وی پنځپیرې لګیو خانه صدا ویان سرول نو غوی د کمر نه پرې وطن د لکې نه نیول نو خو دروندونو لاندې ورزیدل خو خوشو نو به چا دې پنځپیرې ته ویلو چې خو غوی به خوشی کړي وي کنه وی مونږ ته شیخ سی ویلی چې یو شی موټینګ کوي مو خوشی کوي هغه بیا د غوی لکې ټینګ کړي نو بس هغه یو خبره باندې چې شی موټینګ کوي مو خوشی کوي لکې بیان یولې ځانیم په خو دا غدي چې بس دې ته مشرو ویل کاغه به څومره د قران کریم د احادیثو خلاف تاسو کې اکثر داسې کسان شتا چې زما مناظره کورس طالبانو ته چې کم درس شوی دی په ریکارډ باندې هغه به تاسو سره جبونو موبایلو کې پرته یو اوریدلی به موي او تاسو به دا اوریدلی چې واځي په دې وسیله ما څومره کتابونه څومره احادیث څومره دلایل پیش کړي یو سړی چې مسلمانی لسو شلو دلایلو ته ضرورت نشته یو حدیث هم کافی دی هغه چې مسلمان وي تابع وي د شریعت تابع وي خو وای چې یاره دغه عقیده ما ته چار از دکړی و بس دا به غلطه ای ځکه حدیث کې د خلاف را لزر هغه تابع نه تاسو سوې چې په دې دلایلو بچته یو پنځ پیرې سم شوی په وابي سم شوی هیڅ کله نه انا سمېږي په دې باندې هغه ټول پټولا په توسل باندې سلور سوا دوت سلويخ کتابونو حواله ما په سلور غنټو کې پیش کړی تاسو چې کوم ریکارډ پروت دی وې شماري 442 کتابونو حواله پاږي کړي په توسل باندې دغه سړی چې د خپل هوا تابع چیرې وسیله خو شرک ده هغه د دې ټولو کتابونو ته غلط نسبت ته تیار دی خو د خپل عقیده پر خودو ته نه تیار
کدی کې حدیث رال ولس حدیث ما پیش کړي مرفوع موقوف هغه ولس حدیث تضعیف ته تیار دی چې دا منګړت دی یا ضعیف خدای تنه دې تیار چې خپل عقیده پرېږدي دې تر هوا اتباع وي الله تعالی دې موږ د اهل هوا و نه وساتو دا د دین تابع نه ګوري دا د خپل یو مسلک تابع دی چې هغه مسلک د خپل خواهش نه جوړ کړي